اگر واسې سوچ مې کولو د پاکستان او د هندوستان د جنگ قصې، خبرونه او تبصرې په میډیا روانې دي. ما چې لږ ریسرچ وکړو نو پاکستان او هندوستان په خپل ډیفنس سیسټم باندې هر کال د بجټ چې کومې پیسې دي پیش کوي، کم بجټ چې دی هر کال سالانه بجټ پیش کی. په هغې کې هندوستان هر کال په کاربونو روپۍ صرف د ډیفنس سیسټم دپاره خرچه کوي. ریسنټلی د 2024 خبره ده چې هندوستان 74 اربه امریکي ډالره پیسه چې دا صرف ډیفنس سیسټم دپاره مختص کړې ده. هر کال دوی داسې کوي او نور هم زیاتوي. نوي کال کې پاکستان آی تھنک چې 11 بلیون آس پاس دومره پیسه دا په خپل باجټ کې 13 باجټ کې دی مختص کړی ده. که فرض که دومره پیسه د یو ملک حکومت په نورو ترقیاتي کارونو باندې لګوي، مثال په طور په صحت باندې، په تعلیم، په ساینس، په ټیکنالوژي، سپیس ریسرچ شو، مختلفې داسې شعبې دي، تجارت شو، ټریډ شو، چې په هغې کې ته پیسه ولګې نو هغه تاله پیدا درکوي. د هغې سره ستا اقتصاد، ستا معیشت ورسره مضبوطیږي. خو بدقسمتي دلته دا ده چې پاکستان او هندوستان کومو خلکو جوړ کړلي، انګریزان دلته راله، دا دواړه ملکونه چې کله آزاد شو، ډیوایډ شو، د ټو نیشن تیوري په بنیاد دا تقسیم کړه. هغو خلکو دیو له داسې کار کړی دی چې تر څو پورې دیو دا خپل کنسپټ نه بدل کړی، پاکستان هم هندوستان هم، نو تر هغې پورې دا ملکونه هسې به وایي چې موږ به ترقي کوو، خو دا ترقي نشي کولی. دوی به ترقي کوي خو صرف په ډیفنس سیسټم کې به کوي، خپل پوج به مضبوطوي، پوځي ځواکونه به مضبوطوي، نوې نوې وسلې به جوړوي، په کروړو روپیو خرچې به په هغې باندې کوي، او عوام چې دی نو هغه د لوږې نه دلته مري، د بېروزګارۍ نه، د مهنګایۍ د لاسه د پاکستان او د هندوستان خلک چې دي هغې په دې وخت کې تباهي وشوه. په بهر ملکونو کې د هغې څه حالات دي. خو ریاستونه او د ریاست ادارې په خاصه توګه حکومتونه چې دي نو هغه د دې ملک اقتصاد، پیسه نیم په نیمه، د نیمې نه هم زیاته پیسه چې ده هغه په ډیفنس سیسټم تباه کړه. او دغه د نفرت هغه کنسپټ چې دی هغه دواړه ملکونه د یو بل نه سیوا کوي. نو زما میسج دا دی چې یاره موږ له کم سے کم خپل ذهن کې داسې چینج او داسې بدلون راوستل پکار دي چې اگر یو وخت هندوستان او پاکستان دا یوه ټریټري، یوه جغرافیه وه، اوس دا ځان له ملکونه جوړ شوي دي، خو که چارې د پاکستان او د هندوستان وګړي یو بل سره د دشمنۍ په ځای باندې اتفاق وکړي نو زه دا یقین لرم چې دی به ترقي وکړي.